دا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د میلاد شریف ورځ مسلمانان لمانځي، دا هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت دی. په دا ورځ مسلمانان خیراتونه کوي، په دا ورځ مسلمانان تلاوتونه کوي، ختمونه کوي، ذکرونه کوي. دا هم د پیغمبر علیه السلام سره محبت دی. خو بدبختانه موږ و تاسې په ټولنه کې ځینې داسې کسان هم لرو چې مسلمانانو ته په عباداتو کې شکونه اچي، مسلمانان په عبادت کې شکمن کی. مسلمانان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د محبت پر بنا د پیغمبر علیه السلام د مولد شریف ورځ لمانځي، خیرات کی. او دا بدبخت څه ورته وایي؟ وایي یا دا خیرات مکو، دا ورځ مه لمانځه. دا مسلمانانو ته په عباداتو کې شکونه اچول دي. دا د چا مسلک دی؟ دا د شیطان مسلک دی. د شیطان مسلک دا دی چې مسلمانانو ته وسوسې ورواچي تر داسې حده چې په خپل عبادت کې هم شکمن کی. نو دا د شیطان مسلک ځینو کسانو مختاره کړي. نو په داسې خبرو به سړی سر نه ګرځي. که په داسې خبرو چا عمل کاوه، داسې خبرې اورېدلې، یعنی د هر چا خبرې، نو بیا به د سړي څخه خپل مسلک او خپل دین پاتې.